له افغانستانه بهر ته د ډالرو په لیږد د طالبانو محدودیتونه دغه محدودیتونو د خلکو غبرګونونه راپارولي. دا چې څنګه په ویډیو کې را سره وګورئ دوستانو، په دې هیله چې روغ رمټ به یئ. ویډیو را سره تر پای وګورئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ. له افغانستانه بهر ته د ډالرو پر لیږد د طالبانو محدودیتونو د خلکو غبرګونونه پارولي دي. له افغانستانه بهر ته د ډالرو د لیږد په تړاو د طالبانو حکومت له لوري د نوي محدودیتونو د رامنځته کېدو د ځینو افغانانو غبرګونونو سره مخ شوي. 31 کلن محمد شاه د لوګر اوسېدونکی دی، ټاکل شوی په نږدې ورځو کې امریکا ته ولاړ شي. نوموړی وایي د کور د وسایلو شخصي موټر په پلورلو سره یوه اندازه نغدي پیسې راټولې کړي دي. نوموړی په دې باور دی چې بهر ته له تلو سره پر دې ملک یوه اندازه نغدو پیسو ته اړتیا ده تر څو وکولی شي مسافرۍ په مهال د خپلې کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له سوداګرو پرته له دې وروسته هیڅ فرد او یا کورنۍ نشي کولی چې له 15,000 امریکایي ډالرو ډېرې نغدې پیسې له ځان سره افغانستان نه انتقال کړي. حال دا چې پخوا د اندازه د اوس 2 برابره او هر کس حق درلود چې له ځان سره تر 10,000 ډالرو پورې انتقال وکړي. د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا پرېکړه د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د مدیریت لپاره شوې ده.